बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद कोम چې روغ جوړ به دوستانو. موبایل کې ایډونه اشتهارات بار بار موبایل په سکرین باندې راځي. کال څوک نشي کولی، بس منټ بعد چې ډیټا دی آنی بس اشتهار پې راځي، بار بار اشتهار راځي. دوستانو دا څه وجې راځي او دا به څنګه ختموي؟ دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې دا به څنګه ختموئ. دوستانو دا اکثر موږ د پلی سټور نه اپس را انسټال کړو او هر اپس کې دا پرمیشن غواړي چې یاره زه هر اپس وایي چې یاره زه به ایډ چلوم سکرین باندې. د هر اپس خپل پرمیشن وي، همغه لو کړي وي، نو هغې وجې دا ایډونه راځي. خو دا ایډ به څنګه ختمو؟ نو دا به تاسو دغه ته لاړ شئ، اول به سیټینګ ته لاړ شئ او سیټینګ کې به اکاؤنٹ ته لاړ شئ، ګوګل ته لاړ شئ، سمثینګ موبایل ګوګل ته لاړ شئ. ګوګل چې لاړ شئ نو دا ایډ به کلیک کړئ. دا ایډ چې کلیک کړئ نو ایډ بای ګوګل دا به کلیک کړئ. دا چې کلیک کړئ نو دا به بل پیج اوپن شي، دا به آن کړئ. دا چې آن کړئ نو دلته کې به لاندې را کوشئ، دا کنټرول ګوګل پرسنلایزیشن ایډ پرسنلایزیشن، دا مونږه اوکې کړه. صحیح ده. دا چې اوکې کړئ نو دلته کې به راشئ، لاندې کې به را کوشئ، دا ایډ سیټینګ به کلیک کړئ. دا چې کلیک کړئ، دا چې اوپن کړئ نو دا چې کوم دی ایډ پرسنلایزیشن از آن، دا به آف کړئ. دا چې آف کړئ دا وایي چې اوس ته کوم ایډونه آن پرېږده، اوس کوم آف کړئ نو بس مونږه ټول آف کړو. بس دا ایډ بس ټول آف کړه. صحیح ده. یو طریقې دا دې سره ایډونه بندېږي. بله طریقه دا ده چې ګوګل ته به راشئ، AAD بلاک د بلاک پلس 1.3 دا چې سرچ کړئ نو دا ستاسې دا به درته راشي. دې کې اوس تاسو چې هر یو را ډاونلوډ کوئ، هر یو د هر ویب سایټ نه چې ډاونلوډ کوئ. فرض که زه دې ویب سایټ نه ډاونلوډ کوم، فرض که دې نه مې ډاونلوډ کړه، بس دا ډاونلوډ باندې به کلیک کړئ، دا به را ډاونلوډ کړئ. دا چې را ډاونلوډ کړئ دا ما الریډي ډاونلوډ کړی دی او انسټال کړی مې دی. نو اوس به راشو دلته کې د بلاک سافټویر ته به راشو، اپس ته. دا د بلاک اپس دی. دا چې اوپن کړي نو داسې سکرین باندې ته راشي. صحیح ده. دا به چې کوم دی دا پاس ګوټ کې درې ټاکي، دا به کلیک کړئ او ایډوانس سیټینګ به ووهئ او دا چې کوم دی دا به اپ دا به آن کړئ. دا چې آن کړئ واپس په بیک راشئ. بیک چې راشئ نو دا به فلټرینګ چې کوم دی دا به آن کړئ. دا چې آن کړئ نو دوستانو دا چې کوم ایډونه ستاسو په موبایل باندې راځي هغه مکمل طریقې سره بند شي. خیال دی. دا چې کوم دی دا به دا ایډ بلاک په چې کوم دی پاس وي دلته کې. صحیح ده. بس تاسو هغې باندې به یو اشتهارات یو ایډ هم نه راځي. دوستانو که ویډیو هم خوښه شوي نو پلیز ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ.